څوک وایي دا پلانکي مالدار ښه سړی دی، څوک وایي دا وډیره ښه سړی دی، څوک وایي دا وزیر ښه سړی دی، یا نن سبا خلک وایي دا ایم پی ای ښه سړی دی، یا نن سبا وایي دا ایم این ای ښه سړی دی. الله وایي ښه سړی هغه دی په تاسو کې چې کم سړی دین ته رابلل کې، بس الله وایي دا ښه سړی دی، او د الله تعالی د خبرې د پاسه بله خبره نشته. الله وایي دا ښه سړی دی چې کم سړی دین ته رابلل کوي. نو د دې دپاره بیا خپلې طریقې دي. مسلمان ته به څنګه دعوت ورکې، کافر ته به څنګه دعوت ورکې، دغه شانتې یو مرتد ته به څنګه دعوت ورکې، یا داسې نور ډېرو بېدینو ته به څنګه دعوت ورکې، د هغې دپاره خپلې طریقې دي. رسول الله مبارک ته چې کله پیغمبري میلو شوله، نبوت ورته میلو شولو، نو رسول الله مبارک ته الله وایي یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. کله چې ورته په غار حرا کې ړومبی وحي میلو شوله، نو رسول الله مبارک باندې دغه وحي د لاسه داسې یخني پرې راغلله او بوج غوندې پرې راغله، رسول الله مبارک باندې یخني پرې راغلله او کور ته راغی. چې کور ته راغی نو کور کې بیبیانو زنانو ته یې وي چې زمیلوني زمیلوني، ما باندې کمبل راواچوئ، ما باندې څه بستره راواچوئ، زما په بدن یخني ده. نو کله چې رسول الله مبارک هغه بستر کې پرېوتلو، الله تعالی ورته سوره مزمل را نازل کو، یا ایها المزمل، اے کمبل اغوستون کیا، اے بستری اغوستون کیا، قم اللیل الا قلیلا، پاسېږه پاسېږه، الا قلیلا، قم اللیل، یا پاسېږه د شپې، الله یا پاسېږه ما ته د شپې عبادت ته، الا قلیلا، یا مگر لږه غونتې حصه د شپې عبادت وکړه. نو الله ورته پاسېږه دا دین څه دی، دا خلکو ته ورسوه، دعوت الله وکړه، دا خلک څه د دین ته راوبله. خو نن سبا چې یو سړی څوک دین ته رابلي که نه، نو په اصلاح طریقې سره څه دین ته رابلل پکار دي. یو سړي پسې به دونه انخلم نه چې د هغه د دین نه څه دی د اړه تور شي، یا یو سړي پسې به دونه نه انخلي چې د هغه د تبلیغ نه زړه تور شي، یا یو سړي پسې به دومره انخلي نه چې د هغه بیا د مدرسې نه زړه تور شي، یا یو سړي پسې به دومره انخلي نه چې د هغه د خانقاه نه زړه تور شي، یا د هغه د مرکز نه، یا د هغه د مسجد نه خدای مکه زړه تور شي. هغه ته په حکمت سره، هغه ته په صلاح سره، هغه سره په مشورې سره، هغه به څه دی ښکلې په ښه طریقې سره به څه دی ابه دین ته رابلې. ګورئ جي رسول الله مبارک څومره ښکلې طریقې به وي. اول د ابتدا د اسلام کې د دواړو جهانو سردار به چې کله بیت الله شریف ته د عبادت دپاره تلو په مکه مکرمه کې، نو په دې مکه مکرمه کې د رسول الله مبارک چې کوم ځای کې دا کور جوړ دی، نن سبا پې د پاسه مکتبه ده، د کتابونو مکتبه ده، پې دې ته داسې په دې طرف باندې په دې ښي طرف باندې دغه دی کې یو بره غر دی، د هغه غر کې دغه ځای سره د یو بوډۍ یو کور د یهودڼې، دا د رسول الله مبارک د زمانې خبره کومه. او نن سبا صرف هغه غر شته او هغه د بوډۍ کور نشته نن سبا. نو رسول الله مبارک به چې کله د خپل کور نه راووتو داسې به بیت الله شریف ته تلو به، نو دغې بوډۍ یهودڼې، دا یهودڼه وه، پیغمبر یې نه منو، قرآن یې نه منو، یهودڼه وه، او دغې بوډۍ به چې څنګه به رسول الله مبارک رانږدې شو د هغې کور خواته، نو دې بوډۍ په کور کې ښځله جمع کړې وه او د بره نه یې په رسول الله مبارک باندې راوویشتله. د دواړو جهانو سردار به هېڅ هم نه وي، هېڅ به هم نه وي، به لاړو خپل عبادت له. بیا دغه شانتې چې کله به د رسول الله مبارک د راتلو ټیم و، نو دې بوډۍ به ښځله جمع کړې وه، خاشي بوشي به جمع کړو، هغه یې په رسول الله مبارک باندې څه دی د بره نه ورویشتل. یو ځل رسول الله مبارک داسې راتېرېدو او هغه ښځله چاره ونه ویشتله. بیا چې څنګه رسول الله مبارک په دویمه پیره داسې بیا راتېرېدو، مسجد ته تلو، ښځله چاره ونه ویشتله. تپوس یې کوي دلته به یو بوډۍ وه او چې زه به داسې بیت الله ته تلمه، نو هغه بوډۍ په ما باندې څه د ښځله راویشتله، ویا خو جي بیماره شوې ده، په کټ پرته ده، بیماره ده. د دواړو جهانو سردار ګوره جي هغه دین ته بلل، هغه لاړو ورله تپوس له، چې تپوس له لاړو سوال جواب یې کو چې رسول الله مبارک د بوډۍ تپوس له راغلی. بوډۍ حیرانه شوله چې ده باندې خو به ما روزانه ښځلې ورغورځولې، ده ته به خو ما کنځل کول، ده ته خو به ما بدې ردې ویلې، ده باندې خو به ما خاورې خاشي بوشي ورویشتل. هغه بوډۍ یو وړه ماشومه یا بچی وه یا نوسۍ وه یا خادمه وه، هغه چې څنګه بوډۍ ته راغلی چې رسول الله مبارک ستا تپوس ته راغلی، رسول الله مبارک چې څنګه ورته مخامخ شو، بوډۍ په ژړا شوه، چې ته هغه پیغمبر یې چې ما به په تا باندې ښځلې ورویشتلې،
ته هغه د الله رسول ته د هغه د الله تعالی محبوب پیغمبر چې ما پتا خزلې خاشي بوشي درويشتل ته زما تپوس لرالی رسول الله مبارک ته دا هو ته زمونږ په گاوند کې رسول الله مبارک ته خو زمونږ په گاوند کې ما تپوسو کو چې بوډۍ به نور کله خزله راویستله نه نه راونه ویستله چاوي چې بیمار دی نو د بیمار پورسی خو په موږ لازم نه موږ زه به خامخا ته راتلم اگر که ته یهودنی وی هغه بوډۍ د رسول الله مبارک د اخلاقو نه ډېره متاثره شوه او ورته ویل چې څه دی ما ته کلمه ووایه چې زه هم ستا را دین اختیار کړم د هغې کلمه وویلله په خبره پوه شوې نو دا دعوت الله خپله طریقه ده ډېر په حکمت سره دا زمونږ تبلیغ حضرات نه دي دا دی چې کله لاړ شي داسې بهر ته یا دلته عرضي کې نو دی ډېر په حکمت سره کار کوي کم سړی چې جومات نه لري وي جومات ته نه راځي یا کم سړی چې د دین مخالف یا د علماو یا د طلباو یا د مدارس مساجد مراکز مخالف وي نو دی ډېر په حکمت سره کار کوي چې ځي د هغه چې هغه دین ته رابلي که نه یا هغه ته د دین دعوت ورکوي نو ځان سره څه معمولي وړه تحفه والي عطر والی مسواک واخلي بل سوالی دا هغه غزل څه دی اپې نرم شي مخکې ورځو کې یو ځای کې د علماو یو جوړو د تبلیغي علماو یو جوړو او په هغه علماو په هغه جوړ کې یو عالم خبره کوله هغه تلو استرالیا ته تبلیغ کې تلو استرالیا ته او هغه بیا هغه خپله کارګزاري بیانوله دعوت الله هغه موږ داسې 12 یا 14 ملګري موږ داسې وي روانو او داسې په یو محله څنګه وردننه شو وی هغې کې موږ ته یو کس رامنډه کړي چې په دې محله مه راځئ دلته مه راځئ دلته یو بدعمله سړی دی هسې نه تاسو ته څه نقصان در ونه رسوي وی موږ ورته چې نه خیر دی موږ به ورشو دا بدعمله سړی کوم ځای دی وی داسې اوچت بلډینګ و هلته هغه بدعمله سړی ناست و وی هغه څه دی ناست و وی هغه ناست وی هغه وی چې هغه سره په لاس کې ګیټار و ګیټار پې ستار چې ورته ویلي هغه سره او بل طرف ته ورسره څه دی یو مشین غوندې ورسره و وی موږ ته داسې د بره نه داسې نیغ نیغ کو نو وی چې داسې بره نه نیغ نیغ کولو وی موږ ورته چې تا سره یو 2 منټه خبرې کوو یو 2 منټه راله راکړه وی هغه ډېر او وی جامې څه بل شان انداز کې جامې کمیس نو بس صرف جانګي یا پرتوګ یې چولو نور څه نو پینټ یې چولو کمیس یې نو چولو سم داسې یو لوی شیز و وی هغه وی چې راکوشو د بره نه وی د بر نه راکوشي موږ سره کېناستو 2-3 خبرې مو سره وکړې وی موږ ورته چې ګوره موږ د پاکستان نه راغلي یو د ریمنډ نه راغلي یو او دغه شانتې دعوت الله دپاره راغلي یو تا د دین طرف ته رابلو موږ سره یا جومات ته لاړ شه یا را سره څه دی دلته لږ ټیم تیر کا وی هغه وی چې زه به مسجد ته درشم چې کتلم بیا مسجد ته راغی ووره جي چې مسجد ته راغی هغه دعوت الله ډېر په حکمت سره وی چې مسجد ته راغی نی په مسجد کې موږ سره څه ټیم تیر کو د هغې نه پسې څه دی اراده وکړله او هغه سړی بیا راغلو دلته پاکستان ته بیا هغه بدماش نه دی راغلو پاکستان ته ماشاءالله دونه ښایسته ګیره ښایسته ښکلي سپین پټکې والو مزیدار او داسې نوراني چهره داسې پاک دامنه سړی ته بیا جوړ شو هغه سړی بیا جړل دلته په جوړ کې دا خبره کوله جړلې وایي زه هغه بدعمله ومه چې الله تعالی دین دپاره څه دی قبول کړم نو الله وي په تاسو کې ښه سړی هغه دی چې کوم سړی څه کوي لکه د دین کار کوي د دین کار به کوو که هغه د تبلیغ په شکل کوي خو د خپل وس مطابق به کوو د دین کار به کوو که د تبلیغ په شکل کې به هم کوو په خبره پوه شوې که هغه د درس او د تدریس په شکل کې دا هم د دین کار دی که هغه د جهاد فی سبیل الله په شکل کې دا هم د دین کار دی که هغه د خانقاه په شکل کې دا هم د دین کار دی که هغه په یو ملک کې که په ارضی کې د اسلام د دفاع دپاره ودرېدلي دا هم د دین کار دی که هغه اسلامي سیاست وي دا هم د دین کار دی په خبره باندې پوه شوې یو د دین دا ټولې شعبې نه دي که هغه د رسول الله مبارک د ناموس دپاره ودرېدلي او اواز کولی یا د صحابو د دفاع دپاره ودرېدلي وي دا هم د دین کار دی د دین کار چې څوک هم کوي په کومه شعبه کې کوي دته به ښه وی دته به بد نه وي هغه که هر سړی وي خو چې د دین یو شعبه کې کار کوي که هغه د ختم نبوت تنظیم دی مثال د رسول الله مبارک د ختم نبوت متعلق کار کوي که هغه د تبلیغ کار کوي که هغه د درس او د تدریس کار کوي که هغه د خانقاه کار کوي
که هغه د ذکر اسکار کار کوي خو چې د دین کار کوي او د الله نوم اخلي او د رسول الله مبارک نوم اخلي به ده ته به ښه وی ځکه چې الله ورته ښه ویلی دی. الله وی ومن احسن قولا ممن دعا الی الله. الله وی تاسو کې ښه سړی هغه دی چې کوم سړی څه کوي لکه دین ته خلک رابري. هلکه آیات خو مو ویلي اوس به پرې عمل کوو. عمل به څنګه کوو؟ د خالي په ورځ دا ګش کېږي. دا تاسو ولې نه کښېنئ؟ خالي په ورځ ګش کېږي د جومات کې. ګوره دغه باباګان راځي څه دپاره؟ حالانکې دا په موږ ګورې خپل لازم دی دلته. دا یوازې په ما نه ګورې، دا شاید الله پتا دا پتا دا پتا دا پتا په دې ټولو لازم دی چې دا ښه مې دا د ګش کیسه الو سی روزې له ځي اړو ځمه خو د ګش کیسه اخله. که سی روزې له نه ځي مزه، که څلورو میاشتو له نه ځي مزه، خو د ګش کې خو کم از کم مثال وکړه. حق هم جوړېږي که نه جوړېږي چې د بلې محلې کس راځي او دلته ګش کوي او موږ دې وتښتو نو څونه د افسوس خبره ده او که نه ده؟ د افسوس خبره ده، ډېره د افسوس خبره. او هغوی څه خبره کوي؟ ای دا خبره کوي الله دا ویلي رسول الله دا ویلي. هغوی دا وایي د کلمې فضایل درته بیان کړي، د مونځ فضایل درته بیان کړي، د دین د علم د ذکر اذکار اخلاص د دې فضایل بیان کړي. نو انشاءالله یې څه بالو که نه؟ کلکه یې څه بالو ښه انشاءالله. که نه ځو مثال سی روزې له نه ځو، څلورو میاشتو له نه ځو، چلې له نه ځو، خو چې د ګش کې پوره یې سالو، درس او تدریس کې یې سالو. دا ډېر ګران کار دی چې هر سړی د دین په هره شعبه کې کار کوي. دا ډېر ګران کار دی. که یو سړی دا وایي چې زه به تبلیغ هم کوم، زه به درس او تدریس هم کوم، زه به د صحابو دفاع کې به مدرېږم، د ختم نبوت دفاع کې به مدرېږم، جهاد فی سبیل الله کې به مدرېږم، خانقاه، دا ډېر ګران کار دی. خو یو نه یو شعبې سره ځان ټچ کا، یو نه یو د دین شعبې کې کار شروع کا. ستا زندګي خو هسې هم تېرېږي که نه، خو چې یو نه یو د دین شعبه کې ته کار کې، خو د نور ته به هم څه دی بد به نه وي. دا نور هم ټول څه دي چې کوم سړی بس مړه تا د الله تعالی دین طرف ته رابلي به دا ښه سړی دی. په خبره پوه شوې؟ ګورئ جي سبق ته. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. او څوک د ډېر ښه په خبره کې د هغه چا نه چې بللې وکړل الله ته، وعمل صالحا او عمل وکړو نیک، وقال ویل ده انني من المسلمین چې بېشکه زه د مسلمانانو نه یم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة او نه د برابر نیکی او نه بدی، ادفع بالتي هي احسن ته پکړه د ځان نه دشمن په ښه طریقه، فاذا الذي بينك وبينه عداوة نو پس ته به ووینې هغه کس چې ستا او د هغه په منځ کې دشمني وه، كأنه ولي حمیم هغه به داسې شي لکه هغه ګرم دوست دستا، وما يلقاها او نه نصیب کیږي دا خبره الا الذين مگر ها خلکو ته صبرو چې صبر ناک دي مستقل مزاج دي، وما يلقاها او نه نصیب کیږي دا خبره الا ذو حظ عظیم مگر خاوند لوی نصیب ته. واما ينزغنك من الشیطان او که باعث شي پتا باندې د شیطان نه څه وسوسه، نزعن څه وسوسه، فاستعذ بالله اونیست پناه په الله سره، انه بشک الله تعالی هو السمیع العلیم اوریدونکی او خبردار ذات ته. صدق الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا الله مونږ چې دا کم درس کو په خپل دربار کې قبول کړي. یا الله که زموږ نه څه کمی شوي یا الله ته مونږ ټول معاف کړي. یا الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي. یا الله د ټولو امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. خدای پاکه دا حاضرین چې کوم ملګري د چا څه مشکلات ختم کړي، چا څه پریشانۍ ختم کړي، د چا کورونو کې بیماری ختم کړي. یا الله ته مونږ ټولو له خیر راکړي. یا الله زموږ د ټولو حامی او ناصر شي. یا الله زموږ د ټولو حامی او ناصر شي. خدای پاک زموږ د ټولو مددگار شي. خدای زموږ د ټولو مددگار شي. وصلی الله تعالی علی خیر الخلق ونور عرش محمد و آله و اصحابه.